د مخ د تورو داغونو تیرسري او جوش نښو لپاره 100% کورنۍ او طبي درملنه. سلامونه ګرانو لیدونکو، خان هیلث ټیپس چینل ته ښه راغلاست. نن مو درته یو ډیره ساده او موثره ویډیو راوړې ده. که ستاسو پر مخ تور داغونه د جوش نښې یا توروالی وي نو تر پایه دا ویډیو وګورئ، ځکه دوه مجربې کورنۍ موثره نسخې درسره شریکوم. لومړی د شاتو او لیمو ماسک دی. په دې ماسک سره به 100% ستاسو د مخ داغونه له منځه ولاړ شي او مخ به مو له هر نوع تورو داغونو څخه صفا شي. د ماسک د جوړولو طریقه: یوه قاشوغه د لیمو اوبه واخلئ، له یوې قاشوغې اصلي شاتو سره یې ګډې کړئ، دواړه سره ښه ګډ کړئ او پر هغو ځایونو یې ووهئ چې تور داغونه لري. شاوخوا 10 تر 15 دقیقو پورې پرېږدئ، بیا یې په پاکو اوبو ومینځئ. په اونۍ کې 2 یا 3 ځله دا ماسک وکاروئ. په دې سره به د تل لپاره د مخ داغونو سره مخه ښه وکړئ. یادونه: دغه ماسک د شپې لخوا وکاروئ. دوهم د کورکمان او ماستو ماسک دی. کورکمان د پوست طبیعي داغونه له منځه وړي او ماستو پوست نرموي. دغه ماسک کارولو سره د پوست طبیعي داغونه د تل لپاره له منځه یوسئ. د جوړولو طریقه: نیمه قاشوغه کورکمان واخلئ، له یوې نیمې قاشوغې ماستو سره یې ګډې کړئ، ښه یې سره ګډ کړئ، پر مخ یې ووهئ او 15 دقیقې وروسته یې ومینځئ. دغه ماسک کارولو سره به ستاسو پوست طبیعي ځلا پیدا کړي او د مخ داغونه به مو تل لپاره له منځه ولاړ شي. ګرانو دوستانو، دا دواړه نسخې کورنۍ، ارزانه او موثره دي. هفته کې 2 یا 3 ځله یې وکاروئ، صبر وکړئ، انشاءالله ښه نتیجه به ووینئ. اوبه ډېرې وڅښئ او د لمر نه د ځان ساتلو لپاره کریم یا شال استعمال کړئ. خپل نظر مو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ، کومنټ پرې وکړئ او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه.